السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم اویس محمود او تاسو ګورئ اباسین خبر. نن پېښور حوالې سره خبرو کو نو اف آی ای نه طرف نه یو غټه کاروایی شوې ده او دا کاروایی چې دی دا هونډا او ایکسچینج چې کوم هغه دی کاروبار کول والا خلک دی هغه خلاف شوی دی. نو ډېر غټ کاروایی شوی دی. نو 23 کروڑ روپے چې کوم دی هغه برآمد شوي دي. غیر قانوني کرنسی چې دی هغه برآمد شوی دی. د سره د حوالې سره خبرو کو نو دا اپریشن چې دی خور خار کې دنه چوک یادګار اور اندر شهر کې دا اپریشن شوی دی انټيليجنس بیس باندې او ډېر غټ کاروایی شوی دی او د سره 23 کروڑ روپۍ چې دی غیر قانوني کرنسی چې دی هغه برآمد شوی دی. نو عطاولا نامي شخص چې دی منیجر د ایکسچینج نو هغه هم گرفتار شوی دی. نو هغې نه نورم پوښتنه کیږي لګیا دي. د سره دا وایم چې هغې کم غیر قانوني کرنسی چې دا هغه مختلف خانو کې چې دی هغه پټ کړی او دکان کې نو هغه برآمد شوی دی. د سره کم خالد نوم باندې یو سړی دی هغه مطلوب دی اف آی ای ته هغه چې دی سمګل کولو د سره سمګل کولو نو د حوالې سره هغه غیب دی نو هغه مطلوب دی او ټول غټ چې دی سرغنه ورته وي نو هغه خالد دی. د سره دا خبرو کوم چې دا کم غیر قانوني کرنسی دی د افغانستان سمګل کېدو او سمګل هغه چې کم پیسې وه هغه دوباره پاکستان ته راتلو نو ډېر غټ دې ته وایي کاروایی شوې ده او دا خاص طور پر دنه چې کم هغه حواله اور ایکسچینج کم دکانداران دي هغې خلاف چې دی یو کریک ډاون شوی دی.